ستانکزی وایي ډېر ژر به نړۍ او د سیمې هیوادونه اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به ډېر ژر د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژني. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو مرکه کې ویلي چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه به ډېر ژر د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو کې خپل اقتصادي او سیاسي ګټې درک او په دې برخه کې به اقدامات وکړي. ستانکزي چې یو ځل بیا نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به یې پر خلاف ونه کارول شي. د نجونو پر زده کړو به ټول محدودیتونه پای ته ورسول شي او افغانستان به د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر ډګر بدل شي. دا ټولې هغه غوښتنې دي چې نړیوال یې د افغانستان د اسلامي امارت د په رسمیت پېژندلو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي. ستانکزي له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.